شئ د واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم دا د ډیوه ستوري پروګرام دی او نن د دې پروګرام میلمنه تکړه افغان هنرمنده مژده جمال ذاده بیبي ده دا وخت موږ سره د کنیډايي نه د سکایپ په لیګه باندې په دې پروګرام کې میلمنه شوې ده مژده ویلکم Thank you so much for having me. Thank you for taking time out and talking to us. مننه تاسو چې موږ ته وخت راکوي مژده په یو شمېر موضوعاتو چې د تاسو ژوند سره تړلي په هغه به سره خبرې اترې کوم خو شروع به د ځکه د دې خبرې نه کوم چې په نږدې کې تاسو د یوې پروژې د یو پروجیکټ چې کینیډا ریډز نومیږي د هغې لپاره هم منتخب شوی یې که په دغه اړه زموږ اوریدونکو لیدونکو ته لومړی ووایي Since the early 2000s, Canada د 2000 راهیسې د کینیډا براډکاسټ چینل یا سی بي سي د کینیډا ریډ په نوم یو پروګرام شروع کړی او خلک ډیر خوښي کینیډا کې هسې هم خلک لیکل او لوستلو ډیر شوق لري هر کال سی بي سي چینل 15 ججان یا پینلیست منتخب کوي او دغه 15 تنان یو مخصوص کتاب چې د هغوی پکې دلچسپي نمائندګي کوي سکال په دغه ججانو کې زه هم یم چې زما د پاره د فخر خبره ده د دغه پروګرام هر کال یو تیم یا موضوع همي سکالي موضوع ده چې یو کتاب چې د خلکو سترګې رڼا کی او موږ 15 تنان به بیا په دې بحث کوو چې ولې زموږ د خوخي کتاب ستاسو سترګې رڼا کولای شي مژده always call her work if she sings if she does anything in her life مژده خپل کار چې څه هم کوي په خپل ژوند کې نو وایي چې دا د افغانانو زنانو لپاره کوم چې هغوی خپلواک کړم تعلیم ته پام راوګرځوم د دې پروژې نه به هغوی ته څه مرسته میلو شي My goal is not to work just towards زما هدف یوازې د افغانستان د ښځو پرمختیا نه ده بلکې زه دا هم غواړم چې افغان ځوانان هم ترقی وکړي دوی هم زما د لپاره ډیر اهمیت لري زه غواړم چې د هغوی د لپاره یو ښه مثالي نمونه جوړ شم او د افغان ښځو سره هم مرسته وکم او چې کله زه د غټو ادارو تنظیمونو یا د پلیټ فارم سره کار کوم نو دې سره به زه د هغوی نوره بهتره مرسته کولی شم Okay, understandable. مژده is a big name. مژده په کینیډا او امریکا کې یو لوی نوم دی بلها جایزې هم ګټلې دي خو که 2010 کال ته واپس لاړ شو کله چې تاسو د هغه وخت د امریکا صدر باراک اوباما او د هغه میرمن وایټ هاوس ته رابللې وې او هلته تاسو یو سندره هم ویلې وه د هغې تجربې په اړه که راته ووایې that was هغه زما د ژوند یوه ډیره بهترینه تجربه وه زه د اوباما خاندان سره لیدو دپاره ډیره لیواله وم چې کله د امریکا پخواني صدر باراک اوباما خپل انتخابي مهم چلو نو هغه وخت ما ځان سره قسم کړی و چې یو ورځ به زه ضرور د هغه سره ینم زما یقین و چې باراک اوباما به ضرور د امریکا صدر شي او بیا د هغه د صدر جوړېدو پس یو ورځ ماته د وایټ هاوس نه د سندرې دپاره بلنه راغله یقینا دا یوه بهترینه تجربه وه You sang a song there and you called that song Afghan Girls. تاسو په وایټ هاوس کې یو سندره هم ویلې وه چې ورته تاسو د افغان ژونو نوم ورکړو دا هغه سندرې شعرونه ته یاد دي مژده And yeah, of course, that was the first composition that I actually made myself. دا لاولنۍ سندره وه چې موسیقي ما په خپله ترتیب کړه او سندره زما پلار لیکلې ده زه په لاول کې پریشانه وم چې خلک به په دې څه وایي او هغه ډیره زیاته خوښه شوه او زه په دې د خلکو خصوصا د خپلو افغانانو ډیره مننه کوم او همدغه خلک زما د کامیابو بنیاد دي I do remember the lyrics. It goes دختر افغانم من دختر ملک دل ایرانم من مشکن بال و پرم را مشکن تاج سرم را مشکن It was so nice. The Oprah Winfrey in her show اوپرا وینفري تاسو خپل یو پروګرام ته رابللې وې او تاسو ته د افغانستان د اوپرا او افغانستان نوم هم درکړو په کوم پروګرام کې تاسو د خپل فن مظاهره هم کړې وه خو تاسو خپل ځان ته دغه ټایټل نه ورکوي څه وجه ده Well, I mean, at that time, I believe that the first time دا زما د پاره ډیره د اعزاز خبره وه خو زه ځان د دې حقدار نه ګڼم ولې چې اوپرا وینفري په دومره کلونو کې د لکونو ښځو سره مرسته کړې او زه تمه کوم چې یو ورځ به زه د دې اعزاز حقداره شم چې زه هم هغه هومره خلکو ژوند بدل کم چې څومره ژوندونه اوپرا بدل کړي که څه هم دا اعزاز خالي د افغانستان دپاره و خو بیا هم زه امید لرم چې یو ورځ به زه ځان د دې اعزاز حقداره جوړه کم خو تاسو د زیات نه زیات خلکو مرسته کول غواړئ داسې ده
Yes, and it was amazing to be invited to her show. Her season. It was actually the season. Not season. او دا هم د اعزاز خبره ده چې هغه پروګرام ته راغوښتی شوی وم چې د اوپرا وینفري اخیرنی پروګرام وو. په یونایټډ سنټر شیکاګو کې هغه پروګرام د پاره د هالیووډ نیم په نیمه خلک راغلي وو. ما هلته د ډیرو خلکو سره ولیدل او د خوند خبره پکې دا هم ده چې اوپرا او د هغې ټیم زما مننه وکړه چې هغه پروګرام ته لاړم، ولې چې هغه وخت زه په افغانستان کې وم. For coming to the show. Okay, going back to 2010 when you were invited to the White House and که بیرته 2010 ته لاړ شو کله چې تاسو وایټ هاوس ته رابلل شوي وئ، تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې تاسو د هغه زنانو سره مرسته کول غواړئ چا باندې چې برید شوي وي، تیزاب پیشیندلی شوي وي. په دغه اړه که راته ووایئ. Not just acid, as you can یوازې see, د افغانستان د تیزاب حملې ښکار ښځینه بلکې هره ښځه هره ورځ تاسو ګورئ چې چېرته یوه ښځه ځینې توندرو په وهلو ووجله چې پکې د هغې د خپلې کورنۍ خلک او کله تاسو ګورئ چې طالبانو په ځینې جنکو د تیزاب حمله وکړه چې هغه جنکۍ سکول ته روانې وي او هره داسې پیښه ماله نور همت او مقصد راکوي چې زه د افغان ښځو دپاره څه وکړم، خو زه دې ښځو له یو اواز هم ورکول غواړم او د هغوی اواز هم جوړېدل غواړم. زه غواړم چې دنیا خبر کم چې څه روان دي او زه دا هم غواړم چې زما پیغام هغه سړو ته هم ورسي چې څوک ښځې په پرمختګ نشي لیدلی، هغه سړي چې ښځې مجبورول او زورول غواړي. هغوی ته زما پیغام دی چې تاسو یوازې د 50% آبادۍ په بنیاد ترقي او باثباته ملک نشئ جوړولی. ملالۍ جویا په دې ډېره ښه خبره کړې چې مرغۍ په یوه وزره نشي الوتی او چېرته چې ښځې محکومه ساتل کیږي نو هغه قوم او ملک ترقي نشي کولی او دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې هم د دغه خلکو د لاسه افغانستان شاته پاتې دی. so now coming back to که تاسو سندرو ته راشو مژده او تاسو نوم په هغه لومړی افغانانو جینکو کې راځي چې د نورو ژبو سره په انګریزي کې هم سندرې وایي. دلته که زه ذکر وکړم د هغه سندرې یعنی بورو په دغه اړه راته لږ ووایئ او غواړو به چې دغې زمزمه هم ستاسو نه واورو. I'll sing the chorus. Boro, 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 I don't know what to do. Boro, 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 I don't want to see you. Boro, boro, I don't want to fall for you. Boro, 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 I don't know what to do. Boro, 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 I don't want to see you. Boro, boro, I don't want to fall for you. Thank you so much. ډیره مننه د دغه زمزمې نه. په کومې نوې پروژې باندې هم کار روان دی دا وخت یې په څه باندې کار کوئ مژده؟ Well, I just released an album that was pretty much 8 English songs, and it was 1 Farsi song and 1 Pashto song. So I just did the video for the Pashto song. It will be releasing soon. ما وس د سندرو یو البم جاری کړی، په دې کې 8 انګریزي سندرې، یوه فارسي او یوه پښتو سندره ده. د پښتو سندرې د پاره مې ویډیو هم تیار کړی او زر به مارکیټ ته راشي. زما نور پروجیکټونه د اداکارۍ په حقله دي. زما سره د کینیډا د یو فلم پروجیکټ دی، د CBC یو پروګرام دی او نور هم دغه شان پروجیکټونه دي. But yeah, it's a lot of exciting things going on this year. So مطلب چې ډیر زر به مونږ مژده په فلم کې هم ووینو. داسې ده؟ Not one movie, probably a couple of movies and a couple of shows in maybe the next year or the next 2 years. So yeah, it's the beginning, but it's going. یو نه بلکې راتلونکي کلونو کې به زه په یو شمیر فلمونو کې کار کوم. دا شروعات دی خو هر څه ډیر ښه روان دي. د کینیډا فلم د پاره زه ډیره خوشاله یم. زما کردار به پښتو او انګریزي دواړو ژبو کې خبرې کوي. Pashto and in English, so that's a little bit exciting. So I have to learn That'll Pashto. be great. We are looking forward to it and سترګې په لار مژده تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو یوه بله سندره په پښتو کې راغلې. دغه سندرې ذکر که راته لږ نور وکړئ نو مننه به وي. It's actually one of my favorite songs of all time, and so we just پښتو سندره مې چې ویلې ده دا زما خپله سندره نه ده خو زما ډیره خوښه ده. امید کوم خلک به یې خوښه کي. It goes Biare shan muaya Biare shan muaya Biare shan muaya
Oh, mate janan bawaya, mate janan bawaya. Pyari shan waya, pyari shan waya, pyari shan waya. Oh, mate janan bawaya, mate janan bawaya. ډیر ښه thank you so much مننه ډیره مننه په اوریدلو ډیره خلګي مونږ یې ویډیو تسترګې پلاریو ما تخکاری چې دغه سندره ما اوریدلې په یوټیوب باندې ستاسو عکس په لګیدلې خو ویډیو تسترګې پلاریو ها دا راته وایي چې د څومره مودې نه سندرې وایي مژده Well, I started music a little bit later because I wasn't the type of person to, like I know that a lot of artists. زه د میدان ته ډیره نا وخت راغلم ډیرو سندرغاړو ته پته ای چې هغوی به سندرو ته راځي نو ډیره د وخت ریاض او پریکټیس شروع کی خو زما د پاره دا یو نوې تجربه وه ما غوښتل چې یو وکیله جوړه شم او خپل سبق ته مې توجه وه خو موسیقۍ ته زما په هغه وختو شو چې کله ما ځان د پاره هدف وټاکو چې د افغانستان د افغان ښځو حقونو او ازادۍ او ځوانانو په ژوند کې به څه بدلون راولم ما ته دا سوچ ډیر تکلیف راکوي چې په یو داسې ملک کې پیدا شوی یم چېرته چې یو تن ته د دنیا هره ازادي ترلاسه ده او زما مور او پلار زه هم هغه شان لویه کړې یم څنګه چې زما دواړه وروڼه یې لوی کړي دي خو چې کله زه افغانستان ته ګورم چېرته چې جنکۍ د ډیرو بې انصافو سره مخ دي قریبا 15 میلیونه جنکۍ په ملک کې د دویمې درجې اوسیدونکي ګڼلی کیږي چې بنیادي د انسانانو حقونه هم نه لري نو ماته دا خبره ډیر تکلیف راکوي او دا زما دپاره د فکر خبره هم ده او زه سوچ کوم چې ولې زما په شان افغان جنکۍ موقع نه لري دا هم کېدی شو چې زه هلته پیدا شوې وې او د هغوی په شان وې نو که ما سره هم هیڅ نه وې نو بیا به ما څه کول دا ډیره د تکلیف خبره ده نو څومره چې زه دلته د خپل ژوند باندې اختیار لرم نو زما په خیال موسیقي او میډیا د خپل پیغام رسولو او خلکو ته د رسیدو ډیره ښه لاره ده او زه تمه لرم کیدای شي چې خپل ژوند کې زه د خپل وطن ښځې هم با اختیاره وینم په افغانستان کې کوکتی شي نو ډیر زیات ټیلنټ یا قابلیت دی که دغه رقم موقع څنګه چې مژده ته په کینیډا کې They would take ترلاسه over دي the world. I mean, they're brilliant. I think that Afghans have really high levels of IQ. They're very brilliant at a young age. دوی به دنیا ګټلې وه زما په خیال افغانان ډیر قابلیت او صلاحیت لري په ډیر لږ وخت کې دوی لوبو په میدان کې ځان په نړۍ ومنلو که هغه فوټبالي او که کرکټ د جنکو د روبوټکس ټیم هم کینیډا ته راغلو او د نړۍ ټیمونو سره مقابله وکړه نو که چېرې تاسو هغوی ته دا ازادي ورکړه نو سوچ وکړئ چې هغوی به څومره مخکې لاړ شي In Afghanistan, Pakistan, especially in their region, په افغانستان او پاکستان یا دغه سیمه کې اکثره ژونې د میوزیک یا د موسیقۍ د میدان کې یا د فن کې قدم کې خودل نړوان ډېر سوچونه کوي ډېر مشکلات وي لومړی مشکل خود کورنۍ لا خواوي مژده چې کله د فن د هنر په دې میدان کې قدم کې خودو څه مشکلات ورته په کینیډا کې ژوند کوي مژده did you have any difficulties like the girls in Afghanistan and Pakistan, especially in their region? Not at all. Actually, I was really, I could say I was a little bit ignorant to that fact. I didn't know that Afghan parents. زه به دا ویم چې په دې خبره نه وم خبر چې افغان مور او پلار خپلې جنکۍ سندرو ته نه پرېږدي ولې چې دلته زه د ډیرو حقیقتونو نه وم خبر دلته د هر یو مور او پلار دا خواهشي چې بچي یې مشهوره شي دوی وایي چې ورشه سندرې وایه ادکاري وکړه ټي وي باندې راشه او زما مور هم دغه شان وه ما ته به یې وی چې د خپل ژوند نه څه جوړ که خپل وطن ته څه فایده ورسوه موږ ته دلته راویستي یې چې د دې ځینه ګټه پورته کړي او د خپلو خلکو دپاره څه وکړي هغوی به وی چې چېرته هم دا هیر نه کړي چې د کم ځینه راغلی او د خپلو افغان زنانو دپاره څه وکړي او دا هم زما د مور او پلار فکر و چې زه دې میدان ته راغلم خو چې کله ما سندرې شروع کړې نو د افغانانو له طرفه عکس العمل راغلی او ما ته اندازه وشوه چې ډیر خلک دا نه خوښوي خصوصا چې کله زما د مور د خاندان ځینې خلکو خبرې وکړې نو زه ډیره حیرانه شوم Now, coming back to the singing and دلته که ذکر وکړو ستاسو د هغه سندرې چې پکې تاسو وایې اوبه درته راوړم تاسو ته د خپلې دغه سندرې شعرونه یاد دي که یاد وي ته نو زمزمه به یې د نه خامخا ورو you remember those words? If you can sing that to us, that would be great, please. Okay, I'll try my best. Oh, badir tararam, sa badir tapachom,
گرزم در سرا خانه دیوران شجوگی گرزم در سرا خانه دیوران شجوگی او بدر ترارم سا بدر تپاخم گرزم در سرا خانه دیوران شجوگی گرزم در سرا خانه دیوران شجوگی او بدر ترارم سا بدر تپاخم گرزم در سرا خانه دیوران شجوگی گرزم در سرا. How many languages have you sung in so far? په څومره ژبو کې سندري ویلي تر اوسه پورې؟ I sang in French and Hindi and Farsi, of course, and Pashto. ما په فرانسیسي، هندي او فارسي کې سندري ویلي او پښتو کې سندرو د پاره مې همت راټولولو کې ډیر وخت واغستو. ما غوښتل چې په سمه طریقه پښتو کې سندره ووایم. Yeah, it's and then once I started, I couldn't stop. هندي ذکر تاسو کو او په هندي کې تاسو یو سندره ماته دې ذکر راځي چې تاسو ویلي او هغه اې دل مشکل دغه شانتي سلبزونه یا شعرونه دي. تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل. Wow. Thank you so much. I know it's been a while and I'm pretty sure that you have forgot those lyrics. پوهیږم به مژده ډیر وخت شولو چې تاسو دغه سندره ریکارډ کړي او ویلې خو کدلته د خپل ابتدایي ژوند په اړه زمونږ اوریدونکو ته وایي. Well, okay. My father's side of the family and my father are from Herat. My mother and her side. زما پلار د هرات نه دی، زما مور له طرفه خاندان د لغمان نه دی او دوی لږ پښتانه او لږ تاجک دي. هغوی خپل زیات عمر په کابل کې تیر کړی. نو زه په کابل کې پیدا شوم او پلار مې په کابل کې په یو یونیورسيټي کې پروفیسور وو. مور او پلار مې په خوخه واده کړی وو. زما 2 واړه رونه دي. زه د هغوی سره لوی شوم. نو زما په خیال هغوی ما هم د جنۍ نه زیات ځان په شان هله ګړي. زما 2 پیشوګان دي او ما د صحافت سبق ویلې. اصل کې ما د قانون سبق ویل غوښتل خو چې کله موسیقۍ ته راغلم نو بیا راته دا ګران ښکارېده. صحافت هم زما شوق وو. نو ځکه بیا د برټش کولمبیا انسټیټیوټ نه مې د جرنالیزم ډیګري واخیست.